راځو بله موضوع موږ سره انلاین سی اس اس سټایلینګ دی. نو که چېرته موږ غواړو چې په ریاکټ کې انلاین سی اس اس ولیکو نو څنګه به یې لیکو؟ نو د هغه لپاره به تاسو راشئ دلته ځینې موضوعات دي موږ سره چې دې ته تاسو غور وکړئ. In React, you can style components using inline CSS by passing a JavaScript object to the style attribute. نو مطلب دا دی چې کله تاسو په ریاکټ کې غواړئ انلاین CSS ولیکئ نو تاسو به JavaScript object پاس کوئ. څه به پاس کوئ؟ JavaScript object. پخوا غوندې ډایرکټ نشئ کولی چې سټرنګ پکې ولیکئ، تاسو به سټایل ته JavaScript object پاس کوئ. Unlike traditional HTML، مطلب پخوانی چې کوم HTML هغه شی تاسو نشئ کولی. React style accept an object instead of a string. ریاکټ کې چې کوم سټایل موږ استعمالو هغه د سټرنګ په ځای سین اخلي object اخلي. CSS properties written in camel case. CSS properties به تاسو په camel case کې لیکئ. څه وایي؟ لکه background color instead of background color. د دې په ځای به تاسو دا رقم ته لیکل کوئ. Values provided as a string or numbers. یا به ویلیو شکل ورکوي قیمتونه، یا به په سټرنګ په شکل کې ورکوي او یا به د نمبر په شکل کې ورکوي. For unitless properties like line height, z-index, etc. لکه چې موږ چې کوم دغه دی unitless مطلب هغه ته وایي چې هغه کې موږ پکسل ورکول، پرسنټیج ورکول، د شیانو د ضرورت نه وي. لکه اوس چې کله لاین هایټ ورکوم نو 2 ورکوم دا مطلب دا لاین هایټ 2 چنده شي، نو دا یا زد انډیکس چې ورکول د پکسل میکسل ورکول ضرورت نه، نو الته بیا موږ چې کوو ډایرکټ نمبر ورکوو. خو چې کوم یو سره پکسل راځي نو خو بیا سټرنګ شو، نو به تاسو بیا ډبل کورس یا سنگل کورس کې لیکئ. مثال ګورو نو دا سټایل تاسو ګورئ دا موږ سره څه دی؟ یو ابجیکټ دی. سټایل موږ سره یو ابجیکټ دی. اوس دلته دوه قوسونه ولې اچولي دي؟ څوک ویلی شي؟ یو څه دی؟ آفرین یو پراپرټي ده. نو پراپرټي اوس جاواسکرپټ دی، ابجیکټ خو جاواسکرپټ دی کنه. نو جاواسکرپټ چې کله په JS6 کې لیکي څه کې به لیکو؟ قوسونه کې به اچو کنه. نو دا یو قوسونه دی له خاطر چې موږ دې کې لګیو د جاواسکرپټ ابجیکټ لیکو، بل چې د موږ سره ابجیکټ دی. نو به دومره چې پوه شو ستاسو بس موضوع ختمه شوه. صحیح ده؟ راځو سټایلینګ وذ ابجیکټس اینډ ویریبلز. نو دلته بیا تاسو څه کولی شئ چې د خپل مکمل سټایل چې دی د ابجیکټ په شکل کې ویریبل ته سټور کولی شئ او دغه ویریبل بیا تاسو کولی شئ څه وکړئ دلته استعمال کړئ. لکه تاسو ګورئ کنټینر سټایل په دې کې ډسپلی فلیکس او جسټیفای کنټینټ سنټر الاین آیټمز دا شیان مونږ لیکلي دي. یا ټیکسټ سټایل کې ګوره کلر بلو دی، فنټ سایز دی او فن ویټ دی. دا بیا چې کله استعمالو نو مونږ څه اخلو؟ قوسونه اخلو، په دې کې بیا مونږ دا ابجیکټ پاس کوو. لکه مونږ دا ابجیکټ پاس کړی دی. موضوع باندې پوه شوې؟ دوه دانیو کې چې شته پاس کړي نو یو ابجیکټ جوړ کړ ټول پکې ولیکي. ها advantages of inline CSS in React. د دې ګټې څه دي؟ scope style. Style apply only to the specific component avoiding global CSS conflicts. نو مطلب دا چې په دې کوم سټایل ته لیکي چې کوم یو ایلیمنٹ ته لیکل صرف او صرف په ماګه باندې کار کوي. نو دې په ځای چې مطلب سنور مشکلات راشي سنور باندې عملی شي. دویم څه وایي؟ dynamic styling. Dynamic styling دا مطلب دا د easily use JavaScript logic to change the style dynamically. مونږ د JavaScript د لاجیک نه په استفادې سره کولی شو دا ویلیوز څه کو چینج کو. روان کلاس کې مونږ یو پروژه کوو، لکه زه غواړم چې دا ورځ مونږ سره ویلکم نه دی ګډ مارنینګ، دا باید ډینامیکلی چینج شي چې د ورځې د شپې 12 AM نه وړي تر غرمې 12 پورې دا باید ګډ مارنینګ وي. ګډ مارنینګ نه وروسته بیا مونږ سره څه شي؟ ګډ آفټرنون شي دې رقم ته. خو چې کله دا چینج کېږي دې سره دا رنګ هم باید څه شي؟ سټایل هم باید چینج شي. نو دا به ډینامیکلی چینج کېږي. نو دوی وایي چې ډینامیک سټایلینګ ایزیلی یوز JavaScript logic to change style. دا JavaScript logic نه په استفاده سره تاسو دا سټایل څه کولی شئ؟ چینج کولی شئ. Quick setup. Perfect for small simple components. د وړو او ساده سم کمپوننټ لپاره ښه دی، بیخي مناسب دی. ضرورت دی چې تاسو ایکسټرنل ولا جوړ کړئ او هغه نه استفاده وکړئ. disadvantages of inline CSS په React کې ګټ تاوانونه no pseudo classes. په دې کې تاسو pseudo classes نشئ استعمالولی. inline CSS cannot handle pseudo classes like hover or focus. دا تاسو په دې کې نشئ کولی. Limited reusability. Defining styles inline make them harder to reuse across multiple components. ته چې کله inline جوړ کړې نو په همدغه کمپوننټ کار کوي، نشي کولی چې مختلف ځایونو کې ترې استفاده کړي. نو reusability پکې نشته دی. verbose code. written style inline can clutter your JS6. verbose code مطلب ډېر زیات کوډ به لیکي. ځکه چې inline لیکي مونږ عموما چې ایکسټرنل استعمالو په دې خاطر چې یو کوډ ولیکو او د هغه نه بار بار استفاده وکړو. نو دلته چې ته مطلب inline لیکي خو د هر یو ځای لپاره به خپل کوډ لیکي، نو مطلب کوډ به تاسو څه شي؟ زیات به شي.
نو دا موږ سره د انلاین سټایلینګ موضوع ده عملی ګورو. راځم دلته دا مې دې نه ختم کړو او دلته راځم تیار مونږ دغه اخیستی دا دې نه ختموم یو دبه خلمه کارډ جوړوم مثال د خبرې او په دې دف کې مثال راځم یو H1 خلمه او لیکم چې مطلب کارډ هیډینګ او راځم یو پاراګراف اخلم لاریم او راځم یو بټن اخلم او لیکم چې کلیک بټن نه اخلم انکر ټیګ اخلم لیکم چې کلیک سیو مې کړو راځو نو موږ سره به دا دې رقم ته راشي. اوس دې ته که زه سټایل لیکم نو که تاسو ډایرکټ انلاین لیکئ نو دلته به راشي مثال دې کارت راځم لیکم چې سټایل او سټایل هم چې ولیکو نو تاسو بس وکړئ قوسونه به یې کړئ. دا د څه لپاره ځکه دې کې موږ جاوا سکرپټ لیکلی شو او دلته چې کوم CSS موږ لیکو نو ما تاسو وایي چې د سټرنګ په ځای به تاسو د جاوا سکرپټ ابجیکټ لیکئ او د جاوا سکرپټ ابجیکټ تاسو ته پته ده چې لومړی به پراپرټي لیکئ بیا به ویلیو لیکئ. نو زه راځم په دې کې ما ابجیکټ واخیستو دا اوس موږ سره یو ابجیکټ دی ډایرکټ موږ ابجیکټ واخیستو زه لیکم چې دې موږ سره چې کوم ویډ دی هغه د څومره وي نو زه وایم چې 300 پکسله ابجیکټ هم دغسې لیکل کوو که نه اول پراپرټي لیکو کالن بیا ویلیو لیکو بلکې لیکو بیا به کاما اچو بیا لیکم دې چې کوم موږ سره پیډینګ دی نو زه ورته وایم څو کا 100 پکسله اوس دا ډبل کوډ ځکه اچوم چې 100 سره پکسل دی او پکسل سټرنګ دی نو دا تاسو ډایرکټ نشئ لیکلی په ابجیکټ کې. زه راځم مثال د خبرې ورته وایم چې دې ته به څه ورکړي بارډر ټاپ به ورکړي. اوس ګوره بارډر لیکم ټاپ لیکم نو دا به څنګه لیکې کیمل کیس کې به لیکې منځ کې هایفن انډرسکور دا شیان به تاسو نه ورکوئ او زه راځم لیکم چې دا به څه وي دا به 3 پکسل سالډ ریډ به وي موږ سره دا هم سیف کوم چې کله راشي نو ګوره هغه سټایل په دې باندې څه شوی دی اپلای شوی دی. نو ډایرکټ چې انلاین تاسو لیکئ دې رقم ته لیکلی شئ که ډایرکټ انلاین نه لیکئ نو تاسو کولی شئ یو ویریبل ډیفاین کړئ دلته لکه زه لیکم چې کانسټ او په دې کې لیکم چې مای کارډ او په دې کې دم راځم ابجیکټ اخلم دا ابجیکټ شو که نه موږ سره په یو ابجیکټ کې اوس موږ خپل پراپرټیز او ویلیوز لیکو لکه هلته راځم دا چې کوم شیان ما لیکلي دي دا ټول دیز نه چې کوم کټ کوم او کټ کول نه وروسته راځم دلته پیسټ کوم نو دا بیټ موږ لیکلی دی پیډینګ هم موږ لیکلی دی او بارډر ټاپ هم موږ لیکلی دی څه به لیکو راځم لیکم چې باکس شیډو دې رقم ته او په دې کې لیکم څه وکړه زه ورته وایم چې 3 پکسل او په دې کې راځم لیکم چې 10 پکسله او کله چې دی موږ سره لایټ ګرای اسماعیله دا څه شی شو اوس خو باره یو شی په خپله لیکو پخوا به چې CSS راوړلو اوس به ستاسو CSS پخېږي نو دا به تاسو راشي. اوس که زه راشم نو موږ ته څه وایي ایرر دی او ایرر دا دی چې زه به دا دیز نه ختم کړم او دلته خو انشاءالله څه مشکل ښه دلته ابجیکټ موږ اخیستی دی خو پاس کړی هم نه دی نو دا به تاسو راشئ مای کارډ بل تاسو پاس کړئ. اوس که زه راشم نو ګوره هغه سټایل په دې باندې څه شو امپلیمنټ شو نو کارډ زموږ ډیزاین شو. اوس که زه بل سټایل لیکم مثال دې ته غواړم یو رنګ ورکړم نو زه دلته هم کولی شم راشم لیکم چې سټایل او په دې کې دنه بل ابجیکټ والا ورته وایم چې کلر او کلر ورته ولیکم چې ریډ نو دا به موږ سره څه شي ریډ به شي او یا داسې هم کولی شم دې لپاره څه وکړو نو داسې فکر وکړئ لکه دا چې تا سره څه وي انټرنل CSS وي ځکه چې بله یې جدا لیکو بیا دلته منشن کوو او دا تا سره ډایرکټ انلاین دی بس ډایرکټ راځي او په دې کې دننه څه کوې ته خپل CSS لیکې نو دا موږ سره څه دی انلاین دی. ایکسټرنل خو تاسو کتلی و فایل جوړوئ امپورټ کوئ له هغه نه استفاده کوئ. انټرنل چې کله تاسو لیکئ یا مطلب چې انلاین لیکئ نو دې طریقې نه به تاسو استفاده کوئ.